د ښځو د وضعیت په اړه کامي کمیسن د وژل سوي نور مقدم په یاد کې یو دستوره جوړه کړه چې پکې ګډون کوونکو وینا وه چې په هیواد کې د میرمنو د وژنې ناروغي ورځ تر بله خورېږي چې مخنیوی یې د ښځو د حقونو په اړه قانونونو کې اصلاح شته قانونونه عملي کولو او د ټولنې په فکر کې بدلون راوستو څخه ممکنه کېدای سي. نور مقدم کال 2021 په جولای کې په اسلام آباد کې وژل سوی و. د دوی د وژنې پیښې ټول هیواد کې د ښځو د وژنې په اړه غوسه راپارولې وه. په دغه دستوره کې د سارا انعام کورنۍ هم موجوده وه چې کال 2022 ستمبر کې پایتخت اسلام آباد کې خپل خاوند په بې رحمانه ډول وژلی و. Unfortunately, جو بھی وایلنس ہے د بده مرغه د ښځو پر ضد د هر قسمه تشدد پای بشري تشدد وي. څه نارینه که د ښځې څخه بدل اخلي یا خپله کرکه څرګندوي نو پر ښځه تشدد کوي. زموږ قانون په دې اړه کمزورۍ لري او څه قانونونه چې شته پر هغې عمل نه کیږي چې له عمله تشدد کوونکي اکثر بچ پاتې شي. په پاکستان کې نه یوازې نور مقدم او سارا انعام بلکې هر کال د یو شمېر ښځو د وژلو ریپورټونه مخې ته راځي. خو ریپورټونه وایي په لوی شمېر داسې ښځې دي چې د وژنې او زورولو پیښې یې د سره ریپورټ کیږي هم نه. جینۍ چې پیدا شي که دویمه لور د چا وشي خلک خفه وي او الکان که درې څلور کېږي خلک سیلیبریټ کوي حجرو کې ډزې کېږي. نو لکه دې لیول نه سټارټ شي هغه جنډر ډسکریمینیشن نو سوسایټي له موږ په خپله دا میسج ورکوو چې جینکۍ چې دي د هغې ویلیو کمه ده او د الک ویلیو چې ده هغه زیاته ده. نو هغه مخکې لایف کې هم بیا هغې سره چې څه زیاتې کېږي نو نه سوسایټي سیریسلی علي نه لا انفورسمنټ ایجنسي سیریسلی علي. د بشري حقونو فعالین وایي په اوسني وخت کې ډېرې ښځې خپل د حق لپاره جنګیږي او خپل غږ رابرسېره کولو دپاره احتجاجي مظاهرې هم کوي. خو دغه انفرادي هڅې د ریاست له ملاتړ څخه پرته مخ په وړاندې نشي تللی. قوانین کو درست کرنا ہوگا. موږ ته به د خپل قانونونو اصلاح کول وي بل تر هغه چې موږ خپل تعلیمي نظام ښه نه کړو صنفي توپیر به ورځ تر بله زیاتیږي. مور و پلار باید لوڼو سره مینه وکړي او هلکانو تربیت وکړي چې ښځه د عزت او احترام وړ ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د کال 2021 ریپورټ تر مخه په پاکستان کې نږدې 40% واده سوي میرمنې د خپل ژوند په اوږدو کې د جنسي یا نفسیاتي تاوتریخوالي سره مخ سوي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې دا کچه 52% ته لوړه سوې ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.